خوږو پښتنو وروڼو سلام علیکم. ستاسو سره ځینې خبرې کول غواړم او باید چې مطلب دا دی چې ځینې شیان تازه کړو، بیا وغږیږو یو بل سره، او مطلب دا دی په دې اوسني حالاتو باندې چې کوم دی خپل نظر خپل فکر واچو او ستاسو نه هم چې کوم دی نو څه واورو چې تاسو څه وایې. په دنیا کې چې انتخابات کیږي نو خلک وایي لکه ډیموکراسي مضبوطیږي، روانه ده، جمهوریت مضبوطیږي. په پاکستان کې چې انتخابات کیږي خلک وایي فوجیان نور ځان مضبوطوي. په پاکستان کې چې انتخابات کیږي خلک وایي فوجي نور چې کوم دی نو مطلب دا یې ننوځي، ځکه چې لا اوسه پورې هم هر څه قبضه کړي نه، نورم دولت چې کوم دی نیول غواړي. یعنې دا داسې یو ډیموکراسي ده او داسې یو پارلیمنټریان دغه د انتخابات دي چې جی ایچ کیو نه کنټرول کیږي. ریموټ کنټرول هلته لګولي دي او جی ایچ کیو نه کنټرول کیږي. نو دغه حالت ته دنیا خو ګوري که نن خو د فیسبوک او د انټرنیټ دور دی، کمیونیکیشن ډېر فاسټ دی، ټول دنیا ته پته لګي چې په دغه ملک کې څه روان دي. اوس دا بله خبره چې میجر امیر دي ته پته نه لګي، باجواري ته پته نه لګي، غفوري ته پته نه لګي چې دنیا اوس هغه نه ده. دنیا ته نه په دغه شکل چلولی شي، نه چې کوم دی ستا د منیجمنټ چې کوم دی هغه اوږې ده او نه تاسو ته په انتظار ده. د دنیا خپل قوانین دي، د دنیا خپل لارې دي، د دنیا خپل یونیورسل فارمز دي د قوانینو، په هغې باندې چلیږي او په هغې باندې حرکت کوي. د دغې چې کوم دی د باجوا کنفرمیشن ته ضرورت نشته دی، نه د غپورې او نه د هغه آیسایه چې کوم مشر دی هغه بټي چې ورته وایي. ګورې هر دنه هیر نشي، ګورې دا د ټولو نه غټ کریمینل دی، دغه بټي د ده نوم د ټولو خلکو نه هیر دی. باجوا غپورې وایي خو بټي د نه هیر دی. غپورې خو د هغې چې کوم دی پین دی، غریبو هغه روزي او بیان ورکړي او بیا نه نوځي. د ټولو نه چې کوم دی غټ کریمینل دا ګوره هغه بټي دی، پوه شو که نه؟ هغه یاد ساتئ. نو دا چې کوم دی دا کریمینل دی. دې کریمینل چې کوم دی داسې یو حالات جوړ کړي دي په دې ملک او په دې منطقه کې. ملک خو ورته زه هېڅکله نه وایم او نه ملک دا و او نه به یې ومنو که خیري. دلته کې چې کوم دی قومونه دي، د هغې آزاد حیثیتونه دي، د هغې چې کوم دی خپل اقتصاد دی، خپل معیشتونه دي، خپل کلتور دی، خپل روایات دي، خپل ټریډیشنز دي، خپل هیسټري ده، خپل هیروز دي، خپل قهرمانان دي. عجب خان اپریدی دی، خوشحال خان خټک دی، فقیر ایپی دی، حاجي اورنګزی دی، میرویس نیکه دی. مطلب دا دی چې داسې ورپسې ځه ایوب هوتک دی، داسې ورپسې داسې ځه یو لوی کړی د وزیر اکبر خان دی. دا زموږ قهرمانان دي، هیروګان دي، پوه شو که نه؟ دا ته جهلي قهرمانان نشو جوړولی چې هغه چې کوم دی نو د جناب په شکل کې او یو وي سوچ وکړو. مطلب دا دی چې د هغې وکسونه مې دي خوب ولید او مطلب بل چې کوم دی عمل پې وکړو. دغه قهرمانان محرمانان نه دي او نه چې کوم دی نو هغه غزوي هم دا وي زما پلار وي پاکستان نه دی جوړ کړی. تاسو پوه شئ په دې خبره. نو په کوم ملک کې چې انتخابات کیږي نو هغه دا شی دغه کوي یا دا ریفلیکټ کوي چې دغه ملک کې ډیموکراسي روانه ده. دغه کې چې کوم دی نو ریپرزنټیټیو دغه راځي اسمبلو ته، د علاقو دغه به کوي، پوه شو که نه؟ دلته کې چې کله د پارلیمنت اعلان وشي نو هغه داسې حالات جوړ شي لکه څنګه چې شیخ مجیب الرحمن چې کوم دی نو بنګال آزاد کړ. دا داسې ملک دی، ښه دې کې داسې فوجان دي، دلته کې دا فاشستان دي، پوه شو که نه؟ فاشست آرمي FAC فیل جنرالان دي دا، پوه شو که نه؟ دوی د پاکستان اقتصادي او معاشي او سیاسي ډانچې چې کوم دی سنبالي. نو اوس چې انتخابات روان دي نو دنیا چې کوم الیکټډ پرایم منسټر نو هغه چې کوم دی نو هغه په جیل کې دننه کړ. دا وګورئ صاحب، دا بل چې کوم دی نو هم حقه تړون حقه لوبه ده، پوه شو که نه؟ بل خوا چې کوم دی نو وطنونه په وینو باندې ولامبول. د دې نه به دوی ځان څنګه خلاصوي اوس چې دا دوی نه کوي، یا دا دماکي دوی نه کوي، یا دا دومره چې کوم دی د انفجارات او د قتل عام دوی نه کوي. دا د دې نه خو دوی سوال نه پیدا کېږي، ځکه چې دا په دنیا کې د ترهګرۍ فیکټرۍ دوی چلولي دي. دا ټوله انډسټري د دوی ده. دا دومره خلک چې دوی ووژل او دومره خلک یې مړه کړل، دا چې کوم دی دې ذموارۍ او مسؤلیتونه ځان نه نشي دغه کولی، پوه لرې کولی. دی مسؤل دي، دی چې کوم دی دې ذموار دي. مونږه همیشه دا خبره کړې ده، بیا هم دا خبره کوو چې د پاکستان غونته ریاست کې نه پارلیمان شته دی، نه مونږ د دغه پاکستان چې کوم دی پارلیمنت منو. دا چې کوم دی د پنجاب پارلیمنت دی، نه وزارت خارجه منو، نه وزارت داخله منو، نه چې کوم دی نو وزارت انصاف منو، نه چې کوم دی وزارت صحت منو، نه وزارت تعلیم منو. دا ټول د پنجابي
د سونه ماړیوال د کور نه چې کم دی نو دغه کېږي پوه شئ که نه یا د سلطان راهي د کور نه چې کم دی کنټرول کېږي دغه موږ نه منو دا خبره ختمه ده. بل طرف ته دا خبره ده چې اوس نیوز راغی چې ډالر چې کم دی نو دا لاړ وخته ډېر زیات او تر دې حده پورې ویل کېږي چې ډالر چې کم دی ختم دی اوس مارکیټ کې نشته دی. یعنې پاکستان از ناٹ د لینډ فار ډالر که نه مطلب دا چې کم دی دا ډالر لینډ نه دی اوس پاکستان پوه شئ که دلته به ډالر اوس چې کم دی چکر نه لګي. ډالر خو هغه ځایونو کې چلېږي چې کم دی کې انویسټمنټ وي کم دی کې بزنس وي کم دی کاروبار وي هلته کاروباریانو ته بزنسمینانو ته سټیټ ته هغې ته د هغې ضرورت وي انټرنیشنل ایکسچینج وي کمیونیکیشنز وي هغې سره چې کم دی نو د ورلډ بینکونو سره روابط وي. اوس چې یو ملک صرف ټررستان پیدا کوي او ترهګر پیدا کوي د یو ملک کار دا دی چې هغه د مذهب په نوم باندې چې کم دی نو د یو ریاست نه بل ریاست ته چې کم دی نو ترهګر چې کم دی نو ایکسپورټ کړي او د هغه ملکونو دا هیوادونو چې کم دی اکانومي د هغه په تباہ او برباد کړي نو هلته ډالر څه کوي. ډالر خو کرنسي ده او هغه چې کم دی د هغه کرنسو سره کار لري کم دی کې چې اکانومي وي کم دی کې فاینانسز وي. نو چې اوس لکه روپۍ چې کومه ده خلک ورته روپۍ د روپۍ چې کومه ده هغه روانه ده ښکته وغورځېږي. د هغې وجه دا ده چې د روپۍ یا چې کوم دی د پاکستان یا د پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله د دې د ډالر سره څه تعلق جوړېدی شي جو دغه نعرې وي صرف که نه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله پاکستان اسلام کا قلعه ہے یا به دا نعرې وي یا به چې کوم دی نو اقتصاد جوړي معیشت په جوړي د دنیا سره به روابط جوړي یا ځان به چې کوم دی نو قومونو ته به ازادۍ ورکوي هغې ته به فریډم ورکوي د هغوی ریسورس زه خو دا منم نه د سره اړو که چا هم د پښتنو او د بلوچو او د سیندیانو په ریسورسز باندې سودا وکړه په 21مه صدۍ کې هغه به هم په کرایمز کې راځي. ګورې دا به کریمینل دي چې د پنجاب سره سوداګانې کوي یا چې کوم دی د پنجابي فوجي جرنیل سره سودا کوي دغه کریمینل سره. لہذا اور ډالر چې کوم دی روان دی خو دې کې دا شی دی چې تاسو خو وګورئ هسټري وګورئ په سوویت یونین کې چې کله سوویت یونین چې کوم دی کولیپس شو نو په رشیا کې چې څومره غټ غټ کریمینل دي څومره غټ دغه وکړه نامه دی چا سره چې کنټرول د سټیټ هغې ټولې پیسې چې کوم دی نو بهر چې کوم دی نو تښتولې او بهر چې کوم دی ایکسپورټ کړي. نن دا دوی چې څومره پینیک دي دا جرنیلان او دا فوجي خلک او دا ادارې او دا جی ایچ کیو دا په دې وجه پینیک دي چې دوی ته ګورې په دنیا کې په هیڅ ځای کې چې کوم دی نو سیف ګراونډ ګوره نه میلاویږي. دوی ته پته د خپل کرایمز دوی یوازې داسې نه چې دي چې کوم دی نو پښتون وجلې دي بلوچ وجلې دوی چې کوم دی د انټرنیشنل فورسز الای فورسز خلک یې هم چې کوم دی په افغانستان کې وجلې دي. بله دا خبره ده چې دا مغې ته پته ده چې د دې سټیټ چې کوم دی ټول عمر نیګیټیویټي چې کوم دی پالیټکس دی د بنګال نه والا افغانستانه پورې یو خلک دي د دوی یو هسټري ده یو ستار دی یو طبله ده یو رباب دی پوه شئ یو خوراک دی پوه شئ د ډېر حده پورې ډېر شیان دي دوی پکې چې کوم دی چاینیز ته چې کوم دی لاسونه ور واچوي. داسې یو لوبه روانه کړې ده چې د دې هیڅ مستقبل نشته دی د دوی چې کوم سیاست کوي د دې هیڅ فیوچر نشته دی. نو دغه وجه ده چې په کنکریټ شیانو باندې بیا ګزار راشي. ډالر چې د مارکیټ نه ووته نو تاسو پوه شئ چې پاکستان چې کوم دی جغرافیکلی خپل حیثیت ته لاس ورکړ دی چې کوم دی نو مطلب دا دی چې دی به اوس خپل ځان پیدا نه کړي بیا ځکه چې د دومره لوی سوالونه را پیدا کړي دي انټرنیشنل کمیونټي ته او انټرنیشنل فورسز ته یا انټرنیشنل سټیټ ویلوی سټیټس چې دي چې هغه د کمپرومایز وړ شیان نه دي. د ترهګرۍ ټول مطلب دا دی فیکټرۍ دلته کې دي ایکسپورټ دغه دوی کې د ترهګرۍ په دنیا کې ډېر زیات کلینګ دی وکړو د پښتنو د بلوچو چې کوم دی نو کلینګ روان دي آن د ډیلی بیسس دغه شان چې کوم دی نو په بنګال کې وجلي دي په هندوستان کې وجلي دي په افغانستان کې روزانه وجني انفجارات کوي. د دې سیاست په الټیمیټ اینډ سو دغه چې ډالر د مارکیټ نه ووته چې کله ډالر د مارکیټ نه ووته دلته چې کوم دی نو هغه انرژي چې کومه ده د انټرنیشنل مارکیټ نه کوم سټرنث دی هغه سټاپ شو. اوس دا څومره غله چې دي که نه دوی به اول دا کوي چې د ملک نه دا پیسه بهر ته وباسي ځکه چې ملک چې کوم دی آلریډي هغه ګوره ملک په څه وجود لري ملک په اکانومي وجود لري چې د هغې چې کوم دی یو روپۍ وي د هغې چې کوم دی یو یونټ وي هغه مضبوط اکانومي ولري هغه چې کوم دی نو هغه اکانومي چې کوم دی د هغې دغه روانه د کولیپس کېدو ته انټرنیشنل لینکس یې کمزوري کېږي. دی یو داسې حالت کې پروت دی چې دی چې کوم دی اوس یوې قطرې ته د اکسیجن چې کوم دی ضرورت لري
هغه ورته ملو شي خو امکان ډیر کم لري ځکه چې دومره خطرناک سیاست وکړو په دې تیر شو 40 کالو کې او بیا چې کوم د دوه په دې تیر شو 10 کالو کې چې په دې کې د نارمل سټیټ لپاره چې کوم دینو اس امکان نه پاتې کیږي چې هغه ایگزیسټنس وکړي یو خو د پارلیمنت اعلان کوي بل خو چې کوم دینو جی ایچ کیو چې کوم دی لګیا دی هغه چې کوم دینو هغه خلک محققي کم چې داغي خلک دي بل خو چې کوم دینو هغه خلک وجنی کم چې دوی په خوخه نه دي بل خو چې کوم دینو مطلب د دنیا یو انار چې جوړ کړی دا یو مطلب دا چې لا قانونیت جوړ کړی دی او د خلکو ویني بهي او هغه چې کوم دی په دې باندې خپل ایگزیسټنس ګارانټي کوي سټیټس چې کوم دی دا هیڅ کله سروایول نشي کولی او ایگزیسټنس نشي کولی چې دا غي په ایسنس کې په ماهیت کې پازیټیویټي نه وي پاره کې مثبت سوچ نه وي مثبت فکر نه وي چې کله ریاست جوړ چې کوم دی په منفي بنیادونو شو نو داغه سیاست چې کله منفي شکل واخلي او هغه روټیټ شي واغه سیکل روان وي هغه هیڅ کله نشي کولی چې هغه انسټیټ شي نن چې کوم دی تاسو ته دا چیلنج درکوم چې په افغانستان کې د پاکستان ډیموکراټیک انسټیټیوشن زیات مضبوط دي نن په افغانستان کې د آرمي هیڅ دغه نشته چې هغه چې کوم دی پریزیدنت اشرف غنی ته چې کوم دی هدایت ورکړي په دې ملک کې چې مونږ کله نه پیدا شوو دغه چا د هندوستان ته وګوره داسې لاړ شي بنگال ته وګوره واړه ملکونه دي اوس جوړ شوي دي پوه لاړ شي وګوره هلته کې ډیموکراسي ته وګوره هلته کې چې کوم دی پراسپریټي ته وګوره نن د بنگال سره $110 بلین چې کوم دی دا ورسره په دغه کې پراته دي په خزانه کې دلته چې کوم دی ډالر روک شو د مارکیټ نه تاسو خپل اندازو لګوي دا د چا د لاسه وشو دا څوک د عمل کوي همدغه آرمي ده همدغه جنرالان دي همدغه خلک دي بل خلک نه دي او نوم یې استعمال کړي ټول عمر اسلام او لا اله الا الله پوه شئ کنه ابل دلته کې راغلی او د مشرف دغه غټ کریمینل هغه د اکبر بوختي په قتل کې شامل دي بنظیر په قتل کې شامل دي پوه شئ کنه دا خلک چې کوم دي نو بیا ملک پری دي بیا دي چې کوم دي دغه د نواز شریف سیاسي سړی وو نو چې پنشمنت هم به ملو شو لاسکار دغه لاړو وطن ته مشرف ته پدان کې دومره جست راولي کړي چې خپل لاړ شي ولر نیمو کی او کوړه ته مخامخ شي او کوړه ته ودري ځکه چې د مشرف او د نواز شریف په کیسونو کې فرق دی د نواز شریف کیسونه چې کوم دی هغه د آرمي د جی ایچ کیو د طرف نه انجینیر شوی دي د مشرف په کیسونو کې با د ټول جی ایچ کیو چې کوم دی سرمنوزي بهر ده ټول جی ایچ کیو به ایکسپوز شي ټول جی ایچ کیو به بربند شي داغي کرایمز او داغي دغه کریمینالټي په ټوله منځ ته راشي میدان ته براشي نو په دغه وجه مشرف چې کوم دی نو په دوبۍ کې دي کې نه ولې چې تر اعظم د دغه وجه نه چې کله نواز شریف بیا ته وطن ته نو په دوبۍ کې ورسره ملاقاتونه وشوي ته مرازه دا سټیټ دی دیو په دې طریقه باندې سروایول کوي دیو په دې طریقه باندې ایگزیسټنس کوي دیو په دې طریقه باندې خپل فیوچر جوړي خپل لک سوچو کې ودما پښتنورونو غوري لک سوچو کې پیدا هر شي د خپل عجب خان خبرو کې دا پریدي د خپل یوسف خان شیربانو کیسې راواخلې د خپل فقیر ای پی خبرو کې د خپل خوشحال خان خټک درون فلسفر او جنگي دغه چو ملک اتل دغه خبرو کې د اجي سیب تورنګزو خبرو کې د هغه قهرمانانو خبرو کې چې کوم پښتنو له چې کوم دینو عزت ورکو او کوم پښتنو له چې کوم دینو قدر ورکو کوم پښتنو له چې کوم دینو ملک فیوچر ورکو د انسان هغه وخت ختم شي چې داغه نه د حمله او د دفاع حق څوک واخلي نن پښتون چې کوم دی هغه پښتون چې ټول عمر به د جنگي او د خپل دغه دفاع چې کوم دی د خپل بهادرۍ او د قوت په زور باندې کوله نن هغه پښتون سره رسول شو نو خپل زور تاریخ رایات کې د عجب خان سندره وایي داسې د یوسف خان شیربانو کیسې روجتي کې د ادم خان درخو کیسې روجتي کې دا غپورې په کیسې دا سونه ماهیوال په کیسې دا سلطان رای په کیسې دا پاپړ په کیسې لکه د پاپړ نوم تاسو ګورئ سره پاپړ خوره تاسو چې کوم دې په دې سوچو کې دهي بلې دا څه شی دی دا شان در باندې اوخوړل نو چې دا شان تو خوري دا د مقه شي جوړیږي بیا اومقه گیسونه وي اومقه فکرونه وي اومقه شیان وي هغه چې کوم د انسان هغه شی جوړ شي پوه شي کنه نه پکې قوت پاتې دا خو ګوره سنوبر
کاکاجي چې کم دی ډېر پخوا ویلي دي چې و پښتونه دا په تا څه وشو ته رانه شنو چای خراب کړي کو تورو چای رانه خراب کړي څه رانه ته خراب کړي مطلب دا چې د خوراک مسله هغه وخت صنوبر کاکاجي راپورته کړې وه چې په دې خپل خوراک او څښلو باندې چې کوم دی غور وکړي تاسو چې کوم دی زمري وې تاسو په غارونو کې پراته او راوتې نه شئ د خپل ځان تپوس نه شئ کولی ځان نه ولې ګیدړان ځان ته وایې څه چا خو راته ویلي وو ګیدړ خو موږ چې کوم دی نو ګرګور دی د شی دي موږ ګیدړان نه یو دا ښکاره خبره ده موږ به اوس راویښېږو موږ به رابېدارېږو دا یو مطلب دا دی چې یو خبر دا دی چې تاریخ بدلیږي روان دی هغه نوې ډیټرمینیشن ځان ته جوړوي نوې لارې ځان ته جوړوي نوې فکرونه منځته راوړي لہذا تاسو خپل اتلان هغه رعایت کړئ چې هغه تا ته خپل تاریخ په ګوته کوي چې ته د سلطان راهي نه خلاص شي چې ته د سوني ماهیوال نه خلاص شي ته د سودیر دی نه خلاص شي خپل چې کم دی تاریخ زمونږه ډیر درون او ډیر د بهادرۍ او د نرتوب تاریخ دی لہذا چې کله ته خپل دغه حقیقي او مادي تاریخ ته ورکوز شوې او خپل ځمکو ته کوز شوې او خپل معدنیاتو ته کوز شوې او خپل ریسورسز ته کوز شوې نو بیا ته ګوره چې ستا نه څه جوړېږي بیا ته ګوره چې ته په دنیا کې ریکګنایز کېږي که نه ریکګنایز کېږي بیا ته ګوره چې ستا د پښتو سندره چې کوم دی د واشنګټن او د دلی پورې رسي که نه رسي بیا ته ګوره چې ستا د پښتو ترجمې په یونایټډ نیشن کې کېږي او که نه کېږي بیا ته ګوره چې ستا د پښتو کلچرل ډیلیګیشن به چې کوم دی ټول دنیا ته الوځي که نه به الوځي ثقافتي پوه شو که نه نن چې کوم دی څه به وایي پاکستاني ثقافتي اداره پاکستاني ثقافتي اداره پای کې ټول پنجابیان ناست دي پوه شو که نه ټول پکې پنجابیان ناست دي د هغې چې کوم دی ستا نمایندګي کوي ستا وزارت خارجه د هغې په کنټرول کې وزارت ثقافت د هغې په کنټرول کې ستا چې کوم دی وزارت تعلیم د هغې په کنټرول کې داسې ایجوکیشن او داسې چې کوم دی نو خزانه دا ټول د هغې په کنټرول کې دي خپل ځان راغونډ کې خپل ځان راغونډ کې او دغه شکل ته راشئ زه بلکې دا چې دا په نورو صوبو کې هم پښتانه دي زه ورته وایم چې ستاسو وطن ګوره ډېر مالدار دی هېرېږئ مه د دې خبرې نه چې څوک غریب دی هغه پنجاب دی پنجاب ستا په ریسورسز باندې ژوندی دی ته خپل وطن ته راشه او د خپلو ریسورسز تپوس وکړه هر څوک چې هلته کې کښېني سباله هر څوک چې اقتدار اخلي موږ د هغې مخالف نه یو خو موږ خپل ریسورسز او خپل دغه چاله نه ورکوو مالدارۍ چاله نه ورکوو سرچشمې چاله نه ورکوو دې باندې باید پنجاب پوه شي اوس دا اوس چې کوم جنګ دی ستا سره په دې باندې پښتنو ځان پوه کړئ زه تاسو ته دا خبره کنوی کوم دا په دې نه دی چې رګینې ته ولې دغلته کې ساه اخلې او ګرځې راګرځې دا نه ده هغه دا وایي ته به د دې وسایلو نه انکاري کېږي د سوات د غرونو نه به ځان تسلیمې دغه ستا غرونه نه دي دا پنجابي غرونه دي د سوات چې کوم د سیر و سیاحت مقامات دي دا به پنجابي ته حواله کې ستا معدنیات دا ګوره د کویلې کانونه دا په خپل کنټرول کې اخیستي دي دغه د پرون چې کوم دی منظور پشتي هم د دې ذکر وکړو ریسورسز چې کوم دی دا هیڅ دا ستا په ریسورسز دی وجني دا ستا په ریسورسز پس راغلی دی بله څه خبره ده نشته دی ځکه چې د ریسورسز نشته دی دی چې کوم دی په صحرا کې اوسېږي او دا خبره چې قومونو کې بیداري راشي او پوهه راشي زه تاسو ته ما ګوره دا 2013 نه دا خبره کوم چې په دنیا کې یو شی ډېر ضروري دی او هغه چې کوم دی شعوري سطح د خلکو او د پښتنو وړاندې بوتلل چې کله سطح وړاندې شوه او دې په دې پوه شو چې دا زما چې کوم دی وسایل دي او دا زما حقوق دي زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې تاسو خپله ازادي ترلاسه کوئ تاسو خپله ازادي اخلئ او تاسو وګورئ نن ستاسو بره وطن ته وګورئ د پیسو کمې ورسره نشته را روانې پیسې راغورېږي پوه شو ځکه چې هغه یو مثبت ریاست دی هغه چېرته چې کوم دی انقلابات نه دي ایکسپورټ کړي د مذهب په نوم باندې نه چې کوم دی نو مطلب دا چېرته ترهګري کوي دلته کې وي ډالر په مارکیټ کې روک شو دې ته ګورئ اوس حالات څومره بدلیږي پرون به حمید ګل ته او په دغه کې به یې منځونه کول په کابل کې دا زمانه نه هېرېږي دا زه بار بار ریپیټ کوم حمید ګل به ته او د پښتنو او د افغانانو په وطن کې په عیدګاه کې منځونه کو د فاتح په حیث پالته راته حمید ګل دی به زمونږه اتلان چې کوم د پانسي کول په کابل کې دا ټول د اقتصاد او معیشت سره تړلې شوي خبرې دي نن دلته دغه اقتصاد دی چې ډالر په مارکیټ کې روک شو اول ته ډالر را روان دی داسې به چې کوم دی دا خبره بدلیږي اوس ښه دقه شی دی چې موږ ته کوم خبره کوو دا خبره موږ پخوا هم کړې دا خبره موږ اوس هم کوو چې د دې سټیټ او د دې ریاست هیڅ فیوچر نشته دی تاسو ټولو تارونو ته ګورئ تارونه راښکلي کېږي روان دي په قلاره قلاره ځکه
چې که دې سروایول کوي نو دی په یو بنیاد سروایول کوي. دی به وایي میں پاکستان جو ہے نا یہ اسلام کا قلعہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا الله. مونږ ورته وایو وروره داسې شی دی چې مونږه نه د مذهب په بنیاد چا سره جنګونه کوو، مونږ نه چا سره د مذهب په بنیاد، مونږ ټول مسلمانان یو، خو مونږ په دې منطقه کې امر غواړو د خپل قوم او خپل وطن د خلکو دپاره چې کوم ترقي غواړو. داسې سیندي دپاره ترقي غواړم، داسې د بلوچ دپاره ترقي غواړم، داسې د یو هندو که په بل مذهب زه ترقي غواړم. زه ولې د چا بدو غواړم؟ زه ولې چا سره جګړې وکړم؟ دا زما په وطن چې دا سیکان دوی وژني، زه پرې خفه کېږم که نه خفه کېږم؟ خفه کېږم مې، ځکه چې ولې هغه د یو د لیوني د یو کریزي تینکینګ چې هغه په جی ایچ کیو کې جوړ شوی، د هغې په نتیجه کې قتل شي او هغه مړ شي. نو داسې ده چې شیان ډېر واضح دي، ډیمارکیشن لاین راښکلي شوي دي چې موږ په کوم پرنسپل ولاړ یو او دوی په کوم پرنسپل ولاړ دي. دا نن د پاکستان شکست چې کوم دی که نو د ډالر غورځېدنه چې د روپۍ غورځېدنه چې کوم ده، دا د پاکستان د اصولو شکست دی. دا د پاکستان د هغه پرنسپل شکست دی چې د کومې بنیاد جنا پونجا کې ایښودی و. جنا پونجا پوه شو که نه؟ نوم ته وګورئ نو بیا پوهېږئ خپله. او میجر عزیز بټي وي، دا چې کوم دی څوک دی؟ دا اتل دی ستاسو. تاسو په دې پوهېږئ مله چې میجر عزیز بټي چې کوم دی څوک زمونږ دا هسې ټول دا دې ته ویلی شي هوا. دغه مازغو کې هوا دغه کړې ده د کتابونو، د اکاډمیکو، د دې پروپاګانډي او د جیو، د آی آر واي او مختلف. تاسو دې ته وګورئ 450 پښتانه چې کوم دی یو سړي وجلي دي په کراچۍ کې. راو انوار نوم دی هغه. دا انوار ما انوار نوم وره، دا انوار چې دا داسې شی دی والله زه پته نه پوهېږم، دا الف یې پکې لګولی ده، راو انوار. پوه شو که نه؟ ده چې کوم دی نو وجلي 450 کسان. دا چې که منګه کې شعور وي دا به ده کړی وي دا شي چې منګ کې ریزسټنس وي د خپل ځان د خپل حقوقو دپاره، ده به دا کار کړی وي. هیڅ کلم نه دا ده نشو کولی. خو منګه اوده یو او منګ کې خپل قومي سوچ او فکر نشته دی، منګ کې قومي انډرسټینډینګ نشته دی. ستاسو په وطن کې د پنجاب او د نورو صوبو نه خلک راځي او دلته کې چې کوم دی انتخاباتو ته ودرېږي او خلک ورله ووټونه ورکوي. دا څه قومي سوچ نشته دی، قومي فکر نشته دی، قومي انډرسټینډینګ نشته دی چې دا په کوم چوکاټ کې موږ دلته پراته یو. د دې خپل ریسورس دي، د دې خپل مالداري دي، د دې خپل کلتور دی، د دې خپله ژبه ده. په دغه باندې باید چې موږ سټینډ واخلو، په دغه باندې باید موږ ودرېږو، نو بیا به موږ چې کوم دی ځان ته فیوچر جوړوو. ته چې داسې هر یو شی تس نس کې او داسې وی غورځوې راوغورځوې سوچ در کې نی او راغونډېږي نه، خو نور به یې نه خوري. نو دا خو یو نیچر، دا خو قانون دی د نیچر چې ته کله نه راغونډې ځان او ته خپلو ضرورتونو ته چې کوم دی نه متوجه کېږي، ته د خپل زوی ضرورتونو ته نه متوجه کېږي، ته د خپل سکول او د مکتب او د خپل چې کوم دی د یونیورسټو د پوهنتونونو د انډسټري او د صنایع بنیادونو ته نه متوجه کېږي، نو خو بل به یې نه اخلي که نه. تاسو ته یو مثال درکوم. ګوره داسې شیان داسې باید چې موږ وکړو که نه، داسې خو نه چې زه سره خبرې کوم. هغه دا امازو ګدون کې چې کوم دی نو یو ډېر لوی انډسټریل پروجیکټ چې کوم دی جوړ کړی و، مطلب دی چې په دې کې به ټیکس نه وي او په دې کې به دغه نه وي، دا د پښتنو دې صوبې ته موږ چې کوم دی ډیولپمنټ او پروګرس ورکړو. هغه څه شو؟ هغه امازو ګدون پروجیکټ او ولې ختم شو؟ دا په دې ختم شو چې موږ کې شعور نشته دی. دا بل چا پروجیکټ کړی و، دا بل چا جوړ کړی د خپل کرپشن دپاره، د خپل ارننګز دپاره. پوه شي؟ انویسټمنټ یې وکړو، ټولې پیسې رانه واپس یې وړلې. موږ دا تپوس هم ونه کړو چې دا ولې داسې وشو. کله چې توربېلا ډیم جوړېده او زموږ په زرګونو ایکړه ځمکه چې کوم دی توربېلې لاندې راتله او ډوبېده، او د دې باوجود چې د هغې اوبه نه زما کور ته میلاوېدې، نه ډیر اسماعیل خان او جنوبي عضلات ته تلې چې دغه جنوبي عضلات چې زما اوبه لاړه شي، د بلوچو سره سبال د سمندر د لارې تعلق ساتم، د بلوچو لم چې کوم دی نو ورکم اوبه، هغه به زما اوبه به هغه ته ځي، د هغه سمندر به زه استعمالوم. دغه طریقې وې، لارې وي. ځکه چې دا د پنجاب اوبه نه ده، دا زما ته اوبه ده، هغه ډایورټ کړې ده. په زرګونو کلي چې کوم دی هغه دغه توربېلا ډیم لاندې چې کوم دی ډوب کړل. دا ولې؟ دا په دې چې موږ شعور نه لرو، موږ کې عقل نشته دی، موږ د خپلو شیانو دپاره ودرېدی نه شو. زما او ستا په کوڅه راخیږي، په کور راخیږي، او موږ چې کوم دی د کلي نه موږ دا وایو هلکه ځان په کمبل کې او بړستن کې پټ کا، ته خو بچ یې که نه، سبا د ستا کور ته راننوځي، ته پټ نه یې. ته هغه ته ښکاره هغه دا وایي دغه دی کې یو بل داسې پروت دی چې هغه مطلب دی راښکاره نه شو، دا هم ختم کړې. ګیدړ دی، پوه شې که نه؟ نو په ګیدړتوب هم نه کېږي.
په دې باندې ژوند نه تیریږي په دنیا کې پوه شئ نو ځان کې به شعور را پیدا کوو چې کله په موږ کې شعور راغی ګوره تاسو دا درته تپوس کړی دی په دې سوات او په دې بره چې ستاسو د سوات دا غرونه چې کوم دي دا د ځنګلاتو نه خالي شو که نه او دا بربند شو تاسو په دې چې ته سوچ کړی دی دا سوچ تاسو کې شته دی چې ستا د ټول پاکستان دومره لوی ریاست دومره لوی آبادي ده 50% تیل ستا د کوره دي که دا 50% تیل چې کوم دی په دې کې ته یو 100% لګې که نه 10% د ولګولو دا باقي 15 چې خرڅ کې بهر که نه نو زه تاسو ته وایم چې تاسو په دې سوچو کې دا به د پښتونخوا د بودیجې څومره برخه جوړېږي د پښتونستان د بجټ یو ډېره لویه برخه به جوړېږي که نه دغه شانتې چې ستا فرض که په دلته کې تا په خپل پښتون بچي باندې خرچ وکړو تا هغه ته چې کوم دی نو مثال په د خپل وطن قام پرستي او وطن پرستي دې ورته وښودله نو هغه به 3 ټایم 4 ټایم زیات د خپل وطن له چې کوم دی نو محنت او مشقت ورکړي دا تا صحیح انویسټمنټ وکړو دا تا صحیح پیسو لګوله اوس موږ په یو تتر بتر وطن کې پراته یو نه زما هلته کې زړه لګي نه هلته کې چې کوم دی ما دې پرېږدي چې زه هلته کښېنم ځکه چې موږ د بل په ریاست کې اوسېږو موږ د بل په کنټرول کې وو موږ د هغه په ډسپوزل یو موږ هغه ماته وایي سا اخله سا به اخلم او ماته وایي سا بنده که سا به نه اخلي پوه شو که نه سا نه اخلو بیا پوه شو په دې خو نه کېږي که نه لهذا لاجیکل شیان دي منطقي شیان دي په دې باید ځان موږ پوه کړو ریزن وکړو یو بل سره یو بل چې کوم دي دلایل ورکړو کنځلو نه خو څه نه جوړېږي دا خو به تم زم کنځلې کوم ما ته هم خلک کنځلې کوي د کنځلو نه څه نه جوړېږي څه دلیل دی چې موږ چې کوم دي دومره په بدحالۍ کې اوسو څه وجه ده چې موږ دې ته ورسېدو او موږ چې کوم دی دا هغه وخت کې چې کوم دی نو دغه نه کړله فایند اوټ نه کړله چې دا موږ سره روان دي په دنیا کې د قومونو په ژوند کې چې وړوکی غونته اکسیډنټ وشي نو هغه ورته الرټ شي ټول قوم په حیث بیدار شي چې کم دی نه کمزوري د ګزار د کم دی نه روان دی نو بیا چې کوم دی نو هغه ټول لاسونه هغې ونیسي او خپل ځان چې کوم دی د هغې نه دفاع وکړي د خپل قوم د خپل وطن د خپلې خاورې د خپلې ځمکې زما او ستا په وطن باندې د تیرو شو او 20 کال نه سازشونه روان دي چې ما او تا ختم کړي زموږ او ستاسو په وطن باندې په تیرو شو 40 کاله کې ترهګري د دغې نه علاوه ترهګري روانه ده چې ما او تا ختم کړي زموږ د دې نه علاوه په 20 کاله کې زموږ برین واشنګ شروع دی چې کومې ته مغز وینځنه وایي زموږ مغز وینځي او هغه خپلو حالاتو ته جوړوي پوه شئ که نه داسې یو پروسس یو جریان روان دی چې هغه ټول موږ پیرالایز کوي موږ مفلوج کوي داسې انجکشن یې موږ ته لګوي چې موږ مفلوج کړي دغه میډیا چلی دغه د هغوی چې کوم پروګرام د اکاډمیک سیستم دی هغه دغه کارونه کوي پوه شئ او د دغې شیانو ته به اوس ځان بیداروو دغې ته به ځان الرټ کوو او د قوم په حیث به ودرېږو د ملت په حیث به ودرېږو ځکه چې زه قوم یم او زه ملت یم او بیا موږ تاسو وګورئ چې موږ دا میدان ګټو که نه ګټو موږ لګیو د 2014 نه شروع دا خبرې موږ بار بار تکرارو تاسو ته په ریزن او په دلیل درته کوو په منطق درته کوو زه هیڅکله دا نه غواړم چې یو سړی د زما یا زما د یو ملګري فالوینګ چې کوم دی نو پړندو سترګو وکړي په کڼو غوږونو دې وکړي نه فالوینګ به کوو د یو بل خو په منطق او په دلیل به یې کوو ریزن به یو بل ته ورکوو یو بل به سیټسفای کوو چې زه څه خبره کوم د ما سټینډ څه دی زه په څه تاته دا خواست کوم چې ته ما سره چې کوم دی رانږدې شه ما سره غوږونه رانږدې کړه څه داسې خبره انفارمیشن زه تاله در کومه چې ته پې سټرنت اخلي ته پې قوت اخلي ته پې مضبوطېږي نو زه تاسو ته دا وایم چې دا ګوره د ډالر خبره مو اورې دغه تاسو در ووتو چې دا ریاست دا ګوره دا داسې نه چې دا به د ده سره چانه لګي شو بس مطلب دا چې ډالر بس تاله موږ نه درکوو دا بس هسې بس داسې وشو دا داسې نه ده دا د هغه منفي او غلط سیاست نتیجه ده چې نن چې کوم دی پاکستان is no land for dollar او چې کله ډالر په یو ریاست کې ختم شو یا انټرنیشنل بل کرنسی سالډ کرنسی چې هغه د انټرنیشنل بزنس اواز دی یا میډیا ده هغه ختم شو دی به سروایول څنګه کوي دی به ایگزیسټنس څنګه کوي او دا کمې باقي پیسې چې تاسو دا لیکلې در کوم دې ته ور متوجه شئ چې کمې شته دي دا چې دا څومره غله ناست دي که نه په اسلام آباد کې دا اسټبلیشمنټ ول دا پیسې به ټولې دي پټې کړي دا پیسې به ټولې دوی خپلو بوجو ته چې کوم دي دننه کړي ځکه چې دوی به ځان ته تېښتې روونه ګوري
زه تاسو ته لیکلې درکوم چې نن که د دې وطن نه تېښتې څوک کوشش کوي او څوک د تېښتې لارې ګوري دا فوجي جنرالان دي او د اسټبلیشمنټ غټ افسران دي. دا هغه خلک دي چې کومې ریجنلي لوکلي او انټرنیشنل کرایمز کړي دي چې ټول په کرایمز کې انوالو دي. او دغه بټي چې دا ټارګټ کې ګوري غفور چې دی کنه دا ګوري اسی دا کلرک دی غفور دا کلرک دی دا لوډ سپیکر دی اصلي سړی چې کوم دی دا بټي دی او باجوا دی. نو تاسو چې کله بیا ناری وخه نو زه ته دا وایم ګوره سلوګنز چې دا ډیر مهم وي ګوره در سره دي خبره دا سوسو پیری ته ما ویلي سوسو زړه ته ما دا ویلي سلوګنز دا غي کنکریټ فارم او دا غي کنکریټ ټارګټ چې کوم دی ډیر مهم دی. بټي چې کوم دی ټارګټ کې دا هغه اصلي سړی دی چې دا موږ او تاسو چې کوم په بلوچستان او په پښتونستان او په سند او په یو ځای بل دی چې کوم دی ونیو په افغانستان کې دغه سړی دی اصلي. غفور دا دغه کلرک دی هغه چې سوکي د ته وې دا شي داسې وای هغه روزي کلرک چې کوم دی خپل اعلان کوي وایي کنه. لہذا شیان چې کوم دی خپل ډایمنشن د خلکو وای مرکز دا وي موږ ته دا وې دا مرکز نه دا پنجاب دی ګورس پنجابستان شو کنه سړی پنجابستان دی صحیح ده کنه. موږ دا وایو چې موږ پاکستان کې د ایکول لیول سټیزن موږ غلامان یو دلته کې یو نیشن دی یا یو اسټابلیشمنت دی هغه چې کوم دی مالکان موږ غلامان یو. نو کله چې تا خپل حیثیت معلوم شي نو ته دا غینه د خلاصولو لارې ځان ته ګوري ته ځان ته اسی قدر نشي ورکولی چې کوم دی نظام د هغه لیول سړی مزه چې تاسو وګورئ چې په پنجاب کې سړی مړ شي نو داغه د مرګ څومره پیسې ملويږي پنجابي ته وګو چې ریسورس استادي تیلم استادي برقم استادي چې پلاور کې وته وبدا هاو جوړ کړی او بم استادي خو پیسې چې کوم دی چې بیا ملويږي هغه بیا پنجابي ته زیات ملويږي دلته پښتون ته کم ملويږي. دغه قیمتونه دي بیا د پښتون او د پنجابي چې کوم دي کیټګریز ته وګورئ درجه بندو ته وګورئ. نو موږ ته دا خبره کوو چې ځان کې سوچ او فکر راولې دا وګورئ دي هر خبره ته هر لیول باندې سوچ کوئ چې موږ سره تاسو فرض کا خبره کوئ نو موږ سره په منطق باندې خبره کوئ. موږ د ځان نه وي چې موږ جست فالو بس دا خبره نشته دي چې کله موږ پوه شو چې موږ سره ریزن او دلیل او منطق ختم شو بیا سره موږ خبرې نه کوو. بیا به زه پوه شم چې مطلب دا دی چې یا دا ستاسو د خپل د شعور سطح هغه لیول ته ورسېده چې زموږ ضرورت بیا نی بیا موږ نه راځو ګوري موږ اقتدار والا خلک نه وګوري یو خبره باید هر چاته ښکاروي موږ د خپل قوم مایند سیټ بدلول غواړو د خپل قوم وے اپ تھینکینګ بدلول غواړو د تبلیغي نه خلاصو د پاکستاني میډیا پنجابي میډیا نه خلاصو د پنجابي ټیکسټ بک نه خلاصو د پنجابي روپے کرنسي نه خلاصو خپل روپے به وباسو هغه به چې کوم دی هغه به خپل نوم ورکو د پښتونستان دغه په شکل باندې هغه موږ په پښتو کې بیا چې کوم دی نو فارمولیټ کوو چې د پښتونستان د کرنسي به سنومي او موږ خپل کرنسي چې کوم دی ځکه چې زمونږ خپل ریسورس شته موږ دغه په بنیاد هغه تلو ناپ کوو د مال کرنسي نه وروړي دا زما ریسورسز دي د خپل کرنسي شته هغه له نوم ورکو د ګیس او د منرال او د اوبو او د برق او د تماکو او د ځنګلاتو او د سنگ مرمر او د کرومایټ تاسو اندازو لګوي پښتنو څومره مالدار خلک یې تاسو څومره زیات ان تاسو ریسورسز لري د دغه کرنسي سوچ چې دا موږ د دغه لیول کو چې کنکریټ आवाज لري هغه روح پینا دغه چې دا دیو ته روح په وي دغه زموږ کرنسي نه ده دا د جنا کرنسي ده دا خوب چې لیدل دا هغه کرنسي هغه زوی به هغه نو لیدل خو خیر بیا هم دی هغه خوب لیدل مطلب دا چې زبو هم چې خیر دی دی وي خوب چې لیدل انا لاول وی سارا جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بیا چې کوم دی بیا پاکستان خو دی پوښ دا لوبي دی پوښ کړ ټول مردا لوبي دی کړی ټول مردا ګن بلا چې کوم دی خلکو په مازغو کې چې کوم دی چې کړی دا پوښ کړ دا کریمینل ایډیالوژي و دا کریمینل تھینکینګ و پوښ دا کریمینل بیهیویر و پوښ دغه غلط دی دا غلط دی دغه چې کوم دی وجنو هغه ځکه وجنو دغه کې بجنډه خېجو ولته بجنډه لګو پوښ کړ ټول مردا کارونه دی کړی crimes criminal web thinking پوښ کنه مجرمانه سوچ د جنگ او د جګړو او د اټمی راکټي ویډیو ته په اټمی راکټو سکے خدای دې غرق کا د خپل حالت ته دی وګوره د بجلی تارونه چې کم دینو پزمو کو پراتی دي چې کم دي اټمی راکټو پسې کړل ته جاپان سره اټمی راکټي چې څومره اسټیبلیش سټیټ ته څومره چې کم دینو مطلب دا چې په خپل ځای ولا دا پدې نه وی دا ستاره ریاست غلط جوړ کړی دی دا فارموله غلطه ده دا نظریاتي سوچ غلط دی
دا شاته چې کوم پرنسپل لري هغه اصول هغه غلط دي. په دې وجه دا ته نه په اټمي راکټ بچ کولی شي او نه چې کوم دی په اټمي بم بچ کولی شي. دا اټمي راکټ چې دا به توس پرېږدي چېرته په غار کې چې ته وتښتې چېرته. خلکو به وایي اسامه بن لادن هغه وکړه دا څوک اخره کې پته ولګي چې هغه چې کوم دی نو غریب قید و په دغه کې د ابټاباد سره خواته قید شو پوه شي که دوی قید کړی و چې خرڅ کړي نو دغه خو چې کوم دی دا بیا د دې خلکو دا حالت شي پوه شي که نه. په هر څه دوی پیسې واغېستې هره لوبه دوی وکړله. داسې کرایم د ځمکې په سر باندې چې کوم دی زمونږ هغه شکیل افریدی نیولې دی غریب او هغه هسې کې نیولې دی. ګورئ پښتنو تاسو دې ته وګورئ چې شکیل افریدی دوی هسې کېنولې دی چې دوی دا پرو کې چې واقعیت دي دا چې کوم دی د لرګینې مینس کې چې کوم دی نور خلک چې کوم دی نو په دغه لوبه کې انوال او نورو خلکو دغه کار کړی دی هغه یې هسې کېنولې دی هسې هغه ته پنشمنټ میلاویږي او هسې چې کوم دی هغه د زندان ورځې او شپې چې کوم دی ځکه چې پښتون دی ځکه چې پښتون دی ځکه چې د پنجابي غلامي چې کوم ده هغه نه قبلوي ځکه چې د پښتون خپل ریسورسز دي. د پنجابي قوت رسېده نو ستا د سوات نه راواخلې د وزیرستان او دغه پورې بپار ځای باندې اور لګولی چې یو پښتون دلته کې ژوندی نه وي. د داسې ستا د ریسورسز ته چې کوم دی نو ړوند کوڼ دی پوه شي دا به څنګه خوري دا هر څه. خو ځان تیار کړې پښتنو د یو شي حساب کتاب ورسره کوو. زه ورته بیا دا خبره کومه چې let the Punjabis should hear it very clearly. The Punjab establishment should listen it. That they will pay for every gram of our resources, for every cubic of water, for every kilowatt of electricity they are taking away from us. That they should listen it in English wordings. They will pay for it. These are our resources. These resources belong to the son of Pashtuns, to the daughter of Pashtuns. These are the resources that belong to the land of Pashtuns. Tama asina wajne, tama pa de wajne, چې دا resources دا مالداري زما دي. دلته کې دغه جوړ کړي پوه شنه جنډه به وخېږي پلاقه پوه شي که نه وخېږه و دا په دوکان وخېږه و دا چې کوم دی په سکول وخېږه و پوه شي که نه لوبه دې جوړه کړې ده. دا جنډه منډه دې وړه دی زموږ خپلې جنډې شته دي خپل قهرمانان هم لرو جنډې هم لرو بیرغونه هم لرو. اوس خو ته بیرغ به و جنډه نه بیرغ زده کې دا لفظ بیرغ دی زمونږ بیرغ به اوچتو پوه شي که نه دا خبرې نشته دی نورې. لہذا دی دا چې کوم حالات دي دا داسې حالات دي څنګه چې په شوروي اتحاد کې قسم دی که دا پنجابي چې کوم پی خرڅوي که نه په لاهور کې که دې هم ځان ته ازادي واخلي څوک ور چې دا بټي مټي دي ناستې حکومتونه چلوي دا باجوا دي او غپورې دي مپورې دي دا هغه ریاست نه دی دا نور چلیدی نشي. 6 لکه آرمي دا هر وخت ګرځي راګرځي حرکت کوي خوراک کوي توپ یې لري اخلاصوي پټرول راکاږي هغه چلیږي راکټ چې کوم دی نو ولي هوا ته جازونه الوزي دا د کوم ځای نه به راځي. دا خو پخوا بله لوبه وه بل چا سپورټ کولی و هغې ته نور ضرورت نه دی پاتې خلکو ته. بله د هغه چینیانو بیان ورکړ چې موږ چې کوم دی د پاکستان د خلکو سره یو خو زه ورته دا وایم چې Chinese you should be more clear and concrete. You should talk about Pashtuns, Baloch and Sindhis. Pakistani people, it is a very abstract formulation. There is no Pakistani nation. There are nations, Pashtuns, Baloch, Sindhis, and Punjabis, and Saraikis. So you should formulate properly your wording. که خپل ځان ته مسئلې نه جوړوي Chinese دا د Chinese ته وایم. If Chinese are really interested to live in this region and to have a little bit business with these people and nations, because we will not let them to work as the Punjabis want them to work in our region. No, never. Because we have a lot of problems. If they are coming here with their technology, with that understanding, they will swallow us. دیو مونږ اوخوري داسې راچینیان مونږ دغه حالت ته نه پرېږدو هېڅ کله چې مونږ کله ډیولپ شو او یو خپل معیار او سټینډرډ ته ورسو بیا به مونږ چینیانو ته وایو چې راځئ چې اوس خبرې وکړو. او دا پنجابیانو ته هم به وایو چې زمونږ او ستاسو منځ کې به ریلیشن نو سټیټ ټو سټیټ ریلیشن وي. سټیټ ټو سټیټ ریلیشنز به وي تاسو سره زمونږ بل ریلیشن زمونږ کېدی نه شي. پخوا چې څه وو هغه خوا دې خو پاکستان هغه صحیح وه دا زما 80,000 خلک مړه کړل 80,000 خلک دې وژلي زما دومره وینه دې بهولې ده چې دغه وینه چې ده که نه دا زمونږ هغه یو شاعر چې و چې دغه مړه وینه چې دا به راپاسي را ژوندی کېږي به. لهذا موږ ورته ښکاره خبره کوو چې خپلې بسترې مسترې دې ګول کوه
دغه ډالر هم لون نه راځي خبرې واضح دي لہذا ملګرو دا خبرې مې سره کولې دا مې ډالر ته چې ډالر مې وره چې ډالر چې کوم نه نشته نور مارکیټ کې مې راشه تاسو لږ وغږېږم او لږ تفصیلي په دې شان باندې وغږېږو چې دې سټیټ فیوچر نشته دی د دومره غلطې پالیسۍ چلولي چې دې به ډراون کېږي ډوبېږي به پوه شو که نه د باندې دومره بوج دی ګوره تاسو ته یو خبره کومه نیگیټیویټي چې کوم ده کنه دا یو ډېر لوی انرژي چې دا د انسان په اوږو ته اور دی که د انسان هسې نه مري ګوره دا خبر ته متوجه شي انسان د سټرس او د ذهني فشار او انزایټي د لاسه چې کوم دی وطن د دنیا نه ځي ګورې دا ډېر لوی پریشر وي خو داسې ده چې دا په هر حالت کې نه ده خو د پاکستان غونته حالت کې دی کې دومره نیگیټیویټي دوی ابزارب کړې ده په خپل وجود کې اغوستې ده چې دا ډېر دروند شوی دی اوس دې په سر پاتې کېدي نه دی به ډوبېږي ښکته به ځي چې کومو ریاستونو مثبت سیاستونه کړي دي د خپل قوم لپاره کارونه کړي دي د دنیا کې د هیومنټي لپاره کارونه کړي دي انټرنیشنل ساينټیفیک ایکسپلوریشن دي کړي دي پنسلین جوړ کړي انټي بایوټکس جوړ کړي چې ټي وي جوړ کړي چې کوم دي نو کمپیوټر جوړ کړي چې دنیا ته ور کړی چې هغه ته فائدې واخلي دغه کارونه خو دوی کړي نه دي د څه کړي دي دغه د سمولق په اجره کې په دغه کې اجره ده کوم دغه د سره مدرسه ده پای کې داسې خلک پیدا کړي چې هغه ټلیفون د پاسه ټوپونه وي و چې سمولق خپل موبایل استعمالي خو بیا هم نور خلکو ته وي دا د شیطان شی دی پوه شو که نه نو زه تاسو ته دا وایم چې دې ریاست کې دومره نیگیټیویټي ده چې هېڅ سوال نه پیدا کېږي دی چې کوم دی نو اوس چې کوم دی نو لامبو وي دی به ځي د ویښت دغه ویښت به ځي دروند شوی دی ډېر دروند شوی دی دا هېڅ سر په باندې اوس پاتې کېدي نه چې دی به ځمکې تل ته ځي هغې راکاږي ځان ته لکه د ډېډ باډی په شان لکه مړ وجود نه داسې بس راکاږي ځان ته پوه شو که نه دا به ځي ښکته لہذا ځان دې خبرو ته تیار ساتئ هغه قوتونه او هغه اصول به ژوندي پاتې کېږي هغه سورس او هغه فورس به ژوندي پاتې کېږي چې کوم د ژوند خبرې کوي د رڼا خبرې کوي هغه چې کوم دی سټرنث دی هغه په هر حالت کې بره ځي د ځمکې د تل نه م ځان شلی او بره ځي روان دي پوه شو که نه دغې ته ویلی شي پازیټیو انرژي مثبت انرژي د ځان کې مثبت انرژي د نالج او د پوهې او د علم ګین کې رڼا واخلې پوهه واخلې موږ ته دغه ویو دلیل او منطق واخلې بیا وګورئ تاسو څه کوئ بیا وګورئ تاسو چې کوم دی نو څوک تاسو په ټوله دنیا کې هر سړی ریسپیکټ کوي تاسو ته به قدر وي تاسو ته به رانږدې کېږي چې ما هم پوهه کړه په دې مسله باندې ځان نه نیګیټیویټي چې کوم ده په هغه حالت کې لرې کړه خو دا ده چې د فریډم فایټ چې کوم دی که نه د فریډم دپاره ازادۍ دپاره تحرک چې دی دا یو ډېره مثبته انرژي ده ګوره ځکه چې ته د یو ډېر منفي ریاست نه ځان خلاصوې دغه شارپ کې دغه سایډ دغه ودروې تاسو به چې کوم دی بیا تاسو چې کله میدان ته راځئ او جلسې ته تاکې به دا سوچ نه چې زما سره به څه روان وي ته دا وایې زما قوم زما وطن زما ځمکه زما سندره زما ټپه زما ریسورس زما سرچشمې زما د سواد غرونه زما ځنګلات دا به ستا په ذهن کې اروښت دی دغه دپاره به مونږ ټول ولاړ یو قرباني ورکړو دغه زموږ وطن دی زنده باد او بیا ورته دا وایم د عجب خان ټپه وایي د خوشحال خان ټپې وایي د یوسف خان او شیربانو کیسې کوي د ادم خان او درخو کیسې کوي خلاصه دغه د باجوا دی او د غپورې دی او د بټي مټي دغه چې کوم دی هغه کیسه ختمه ده سوڼې مالیوال چې کوم دی کیسه ختمه ده ځان دغه کې بیدار کې دی شام ته بیا ګورئ چې تاسو دا میدان ګټئ او که نه د خدای په امان